السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کلی ویم عزتمندو ډیره افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلي د سوات تمرګر سره تعلق لرونکي محمد طیب د ولید زوی نن په د موټر سایکل په اکسیډنټ کې ډیر زیات زخمی شوی آیا د موټر سایکل اکسیډنټ څنګه وکړو او د هلک کار او د څه کار کولو او د کې غلطي د چاوه مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وي نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې کوي مرګرو تاسو ته چې څنګه پته ده چې ډیره افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلې د سوات تمرګر سره تعلق لرونکي د 20 کالو ځوان چې ولید نه طیب نامه ده او د پلار نامه ولید دی نن په موټر سایکل اکسیډنټ وکړو او ډیر زیات خراب حالات کې وفات شول یعنی د کلی خلکو دا وینا ده چې کله اکسیډنټ وکړو نو دا ډیر زیات خراب او د مخ او د سار نه ویني او د حالات ډیر زیات خراب چې مونږه هسپتال ته وړل خو چونکې د حالات خراب او د هسپتال کې هم د رسیدو نه پهله دا په لارې باندې وفات شول د کلی خلکو دا ظاهر کړي دي چې د مرګ د تیز رفتاری د باعث دا وفات شول ځکه چې د موټر سایکل ډیر زیات په تیزی سره روان کړي او چې دا هغه په وجه باندې د کنټرول نکو او دا بریک فایل شو دا غي په وجه چې دا پریوتو نو دا ډیر زیات سپیډ کې او دا ډیر زیات ولګیدو په سر باندې او هغه د وجه دا وفات شو نو مرګرو زموږ په معاشره کې دا کیسونه ډیر زیات په تیزی سره روان دي نو معاشره ته حکومت او پولیس ته پکار دي چې د دې مخنیوي لپاره د قانون پاس کړي مرګرو د جنازه باندې په سوات مرګر اسوات کې ادا کیږي 4 بجې مرګرو د کور والا ته الله دې صبر ور نصیب کی د زګل په شانتي ځوان ورنه لاړو ډیره مننه شکریا ویډیو کتو لپاره زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ والسلام